أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته را رسېدلې وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ورته ویل اوښه الکئ، دا په خپله د مقصد ځای ته ځي. دا د الله جل جلاله د طرفه امر کړه سوې ده چې هغه ځای ته ولاړه سي کوم چې زما د هستوګنې دپاره هلته د الله عز وجل اراده سوې ده. خلقو به هم اوښه پرېښول، بیا چې به پر بل کلي راغلی بیا به خلقو اوښه ونیول او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ورته ویل پرېږدئ، دا امر کړه سوې ده. خلقو به هم پرېښول او واقعا یې هم اوښه خپل اختیار ته پرې ایښې وه. نه تګ ته مجبوره کول او نه راګرځول، هرې خوا ته چې تله د دې خوښه وه. پر هر کلي چې به راغله خلقو به غوښته چې اوښه ونیسي، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ورته ویل پرېږدئ. اوښه رهي وه تر څو چې د دغه اوسني مسجد نبوي و ځای ته ورسېده چې آواره او خرابه مځکه وه او دا مځکه د دوو یتیمانو وه او هلته اوښه په خپله چوکه سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سپور دی، نه ځینې کښته کېږي. اوښه بیا ولاړه سوه، یو څه ولاړه او شاته یې وکتل، بیرته راوګرځېده او پر هغه اولني ځای بیا چوکه سوه. پر دغه مبارک او مشرف ځای چې الله جل جلاله د دغه ځای مبارک کړي او مشرف کړي وو، دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوښې څخه کښته سو چې دا منطقه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماماګانو د بني نجار د کورو سره وه او دا د الله عز وجل توفیق و چې اوښې ته یې ورکړي. ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دا خوښه وه چې د خپلو ماماګانو سره واړوي او د ده علیه الصلاة وسلام په نزول دوی مکرم کې خلق پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راټول دي او خبرې ورسره کوي. هر یو وایي چې زموږ کره راځه، خو ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه په تلوار راغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سامان یې د اوښې څخه واخیستی او خپل کور ته یې ننیستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې زما سامان چیرې دی؟ ابو ایوب رضی الله تعالی عنه ویل هغه ما خپل کور ته یوړی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل المرء مع رحله، یعنی سړی د خپل سامان سره وي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استوګنې شرف د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه په نصیب سو. او اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه راغلی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوښه خپل کور ته بوتله چې بیا نو د اوښې روزنه د هغه سره وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې دا مځکه د چا ده؟ ورته وویل سوه چې د دوو یتیمانو ده. ویل ولی او متصرف یې څوک دی؟ د یتیمانو ولی راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه مځکه در څخه رانیسم. هغه ویل یا رسول الله دا مځکه یې بې قیمته ستا؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا په قیمت یې غواړم. مقصد مځکه یې ځینې رانیول او د مځکې قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورکړي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې پر دغه مځکه مسجد جوړ کړي. ورونو، په مدینه منوره کې دغه اوسنی مسجد چې تاسې یې وینئ او لمنځونه پکښې ادا کوئ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اولنی مسجد پر دغه مځکه جوړ سو. دا مسجد
پس له بیت الله الحرام څخه د مځکې پر مخ هغه مبارکترین مشرفترین مسجد دی چې پر دغه مځکه جوړ سو، او دغه مځکه د دغه مسجد دپاره د الله جل جلاله خوښه او اختیار و، ځکه اوښه یې خپل اختیار ته پرېښول او اوښه په خپل اختیار او د الله جل جلاله په اراده پر دغه ځای چوکه سوه. نو پر دغه ځای د مسجد نبوي د جوړېدو سر او سبب هم دغه دی چې دغه ځای الله عز وجل د دغه مسجد دپاره اختیار کړی دی، نه بل چا. اوس نو په دغه پاک او مبارک ځای کې د مسجد نبوي د جوړولو کار شروع سو. لکه څرنګه چې مخکې مو درته وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه په کور کې سکونت او هستوګنه اختیار کړه. د ابو ایوب رضی الله تعالی عنه کور 2 منزله و، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې هغه لوړه کوټه ورکړه، ځکه ابو ایوب رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله دا نه ده مناسبه چې زه تر تا لوړ واوسېږم. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا ابا ایوب ما ته خلق راځي، نو ما او خلقو ته په ختلو او کښته کېدلو کې تکلیف دی، زه به کښته واوسېږم او ته لوړ. ابو ایوب رضی الله تعالی عنه هم قبوله کړه او هلته د مسجد په جوړولو شروع وسو. ټول اصحاب کرام کار کوي، بې له ځنډه د اولې ورځې څخه د مسجد په کار شروع وسوه، ځکه الله جل جلاله موږ د دې دپاره را استولي یو چې مځکه آباده او ودانه کو. الله عز وجل د سورة هود په 61 نمبر آیات کې فرمایي هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، یعنی همدغه الله تاسې د مځکې څخه پیدا کړي یاست او په دغه مځکه کې د اعمار او آبادېدو طلب در څخه کوي. الله جل جلاله زموږ څخه د مځکې تعمیر او آبادول غواړي، نو ځکه د مسجد په جوړولو ژر او فوري شروع وسوه، او د مسجد د جوړولو په وخت کې به صحابه کرامو د ستړیا د لرې کولو دپاره دغه بیتونه ویل اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې هم د اصحاب کرامو سره کار کاوه، نو د علیه الصلاة وسلام به هم دغه بیت د دوی سره وایه، مګر خوله به یې خطاوتل، داسې به وایه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. دا ولی؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شعر نه وایه، او الله جل جلاله د سورة یاسین په 69 نمبر آیات کې فرمایي وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. یعنی محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته موږ شعر نه دی ورښولی او نه دلره شعر ویل شای. نو کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې شعر ووایي، خطاوتي به خپل شعر نه بلکې د بل چا په شعر کې به هم خطاوتي، سره د دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هر چا فصیح و، مګر شعر یې پر خوله نه ورتلی. حتی هغه شعرونه چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې په خلقو کې مشهوره وه او خلقو به ویل د علیه الصلاة وسلام نه ویل، او که بې وغوښته چې ویې وایي پکښې خطا به سو، د شعر د وزنه به واوښت، نثر یا خبره به ځینې جوړه سوه. نو دغه د مسجد په کار کې چې به مسلمانانو شعر وایه، د علیه الصلاة وسلام هم ورسره وایه، مګر ژبه به د شعر د طرفه د دعا و طرف ته ولاړه. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسجد په جوړولو کې په خپله هم کار ورسره کاوه، خښتې او خټې ورسره پورته کولې، نو خود صحابه کرامو په کار کولو کې ډېر کوښښ کاوه، ځکه دا عیب و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کار کوي او دوی ناست وي، نو خود په کار کې یې ډېر شدت کاوه. خلقو به یوه خښته وړه او پورته کول، مګر عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه دوې خښتې وړلې. څونه کار چې خلقو کاوه، عمار رضی الله تعالی عنه هغونه 2 واره کاوه،
او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ورځ وده ته د خیر دعا وکړه او په عین حال کې یې یوه عجبه پیشګویي هم ورته وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل افسوس پر عمار چې هغې ډله بې وژني. په دغه ورځ په اول کال کې د هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه خبر او واقعه بیان کړه چې پس له 15 کلو څخه پیښه سوه. د صفین په جنگ کې عمار رضی الله تعالی عنه شهید ووژل سو. اوس نو د ورځې کار وسو او د شپې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استراحت دپاره د ابو ایوب الانصاري رضی الله تعالی عنه و کور ته راغلی، ځکه د ده علیه الصلاة وسلام د استوګنې ځای هغه و. ابو ایوب او د ده ښځه چې لوړ اوسېده دوی وایي زموږ سره دا بیره وه که موږ کړپی او دربی جوړ کړو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تکلیف کیږي، نو د دغه لوړې خونې په یوه کونج کې په ډېر احتیاط بجیږو، ځکه نه غواړو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ده علیه الصلاة وسلام د احترام، عزت او محبت په سبب تکلیف ورکو. خو په یوه شپه کې و موږ ته یو تکلیف پېښ سو. هغه دا چې موږ د اوبو دپاره یو منګی درلودی او هغه مات سو، اوبه یې ټوله پر مځکه توی سوې. ورونو تاسې ته معلومه ده چې پخواني کورونه داسې نه وه لکه د نن ورځې کورونه، بلکې د لرګو او خاشو کورونه وه. د دې امکان و چې دا اوبه کښته وڅڅېږي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تکلیف ورکړي. نو ابو ایوب رضی الله تعالی عنه وایي موږ بې یوه تلتکه بل شی نه درلودی، ژر مو دغه اوبه په دغه تلتک وچې کړې او ټوله شپه ویښ پاته سو. کم وخت چې سهار سو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مو وویل یا رسول الله دا چې ته کښته یې او موږ لوړ یو دا نه ده صحیح. موږ د شپې نه غواړو چې کړپی جوړ کړو یا حرکت وکړو او د تېرې شپې قصه مو هم ورته وکړه. نو مو ورته وویل چې زموږ غوښتنه دا ده چې ته لوړ ولاړ سې او موږ کښته واوسو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دا د دوی غوښتنه قبوله کړه او هغه لوړ منزل ته وختی. ابو ایوب رضی الله تعالی عنه وایي موږ به د شپې خواړه تیار کړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به مو وروړه. بیا چې به مو هغه پاته خواړه ځینې راوړه نو به ما او ام ایوب د برکت دپاره هغه د ده علیه الصلاة وسلام د لاس وهلو د ځای څخه خواړه خوړل. یوه شپه موږ و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته داسې خواړه ور ولېږل چې په هغه کې مو پیاز او اوږه ګډ کړې وه. بیا چې مو د خوړو لوښی ځینې راوړي د ده علیه الصلاة وسلام د لاس وهلو اثر مو نه پکښې ولیدی. نو ورغلم او ورته ومې ویل یا رسول الله زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، خواړه دې بیرته راولېږل او موږ په هغه کې ستا د لاس وهلو یعنې خوړلو اثر ونه لیدی او زموږ دا عادت و چې ستا پاته ډوډۍ یا خواړه چې به راغله ما او ام ایوب به د برکت دپاره ستا د لاس وهلو د ځایه څخه خواړه خوړل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ما په دغه خوړو کې د اوږې او پیاز بوی حس کوي او زه داسې یو سړی یم چې د خپل رب سره مناجات کوم، مګر تاسې یې وخورئ. ابو ایوب وایي موږ هغه خواړه وخوړه او تر دغه ورځې وروسته مو بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خوړو کې د پیاز او اوږې څخه کم شی نه ګډاوه. ورونو دا مې هېر سوه چې درته ووایم کم وخت چې علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امانتو د رسولو دپاره په مکه مکرمه کې پاته سو، بیا نو څه وخت و مدینې منورې ته راغلی؟ علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت وروسته نورې 3 ورځې په مکه مکرمه کې پاته سو تر څو چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ټول پراته امانتونه د هغو و مالکانو ته ورسول. د مکې مکرمې په ښار کې به ګرځېدی او ویل به د هر چا امانت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پروت دی را دې سي وادې خلي. پس له هغه څخه چې د ټولو خلقو امانت یې ورتسلیم کړه یا امانتونه یې ورتسلیم کړه بیا به ویل د چا امانت خو نه دی پاته. قریش ورته ویل یا والله وفیت وکفیت
علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه پس له 3 ورځو پر پښو او پیاده د مدینې منورې و طرف ته رهي سو او په قبا کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای او ملګری سو. او څه موده وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زید ابن الحارثه، هغه چې په پخوا کې زید ابن محمد ورته ویل کېده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت څخه و، ځکه د ده علیه الصلاة وسلام په کور کې لوی سوی و. نو دغه زید یې مکې مکرمې ته ولېږئ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل او کورنۍ راولي. زید ابن الحارثه هم مکې مکرمې ته ولاړی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل بیت کرام یې راوستل چې په هغو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه او 2 لونې فاطمه او ام کلثوم، اسامه ابن زید او ام ایمن و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه لور زینب رضی الله تعالی عنها چې د ابي العاص زوجه وه په مکه مکرمه کې پاته سوله. هغې ته د راوتلو موقع نه سوه برابره تر څو چې بیا یې پس له بدر د غذا څخه هجرت وکړي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه لور چې رقیه نومېده هغه خو په حبشه کې وه، د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه زوجه وه. همدارنګه د دوی سره عبدالله ابن ابي بکر د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کورنۍ هم را رهي کړه چې په هغو کې اسماء او عایشه د ابوبکر رضی الله تعالی عنه لونې هم وې. او وروسته به د اسماء رضی الله تعالی عنها قصه درته بیان سي چې د هغې د راتګ سره څه پیښ سوه. ورونو، په هغه وختو کې مدینې منورې یوه تبه درلوده چې هر څوک به اول ورغلی هغه تبې به پراتلې او حتی ډېر کسان یې وژل. نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي کم وخت چې ابوبکر او بلال رضی الله تعالی عنهما و مدینې منورې ته ولاړه په دغه تبو مبتلا او اخته سوه. او زه چې به د دوی و پوښتنې ته ورغلم دوی به د سختې تبې په وخت کې د پردیسۍ او ناامیدۍ شعرونه ویل. نو وایي زه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم او په دغه حال مې خبر کړي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا وکړه، ویل الهي مدینه و موږ ته داسې محبوبه کې لکه زموږ محبت د مکې سره او یا تر هغه هم زیات محبت، او د صحت ځای کې په کاسه او پیمانه کې یې برکت واچوي او دغه تبه یې ځینې نقل کې په جحفه کې یې وګرځوي. ورونو، تر دغه ځایه پورې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند د یوې مرحلې بیان پای ته ورسېدی چې و دې ژوند ته مکي دور ویل کیږي. او دغه د مکې مکرمې د دعوت مودې 14 کاله دوام وکړي. محترم ورونو، دلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت د واقعاتو د ښه پوهېدلو دپاره و یو څه تبصرې ته ضرورت وینم. اول به د هجرت په مقصد او مفهوم ځان پوه کړو. د هجرت په باره کې موږ هغه وخت یو څه خبرې وکړې چې مسلمانانو د اول وار دپاره حبشې ته هجرت وکړي، او اوس به هم د هجرت په باره کې په مختصر ډول سره دونه ووایم چې الله جل جلاله دین او عقیده تر هر شي مقدس کړي دي. کم وخت چې د دین احکام او عقیده د زوال او خرابۍ سره مخامخ وي یا دین او عقیده تهدیدیږي، بیا نو مځکه او وطن، مال او جاه کم ارزش او قیمت نه لري. نو ځکه الله عز وجل پر مسلمانانو دا فرض کړی ده چې د دین او عقیدې د ساتلو په لار کې دغه ټول شیان قرباني کړي، لکه صحابه کرامو چې مال او دارایی، تجارت او کسب و کار، ملک او کورونه پرېښول، په تش او خالی لاس مدینې منورې ته ولاړه. په کون کې د الله عز وجل د قانون تقاضا دا ده چې معنوي قوت، هغه چې په سالمه عقیده او په حق دین کې پروت دی، هغه قوت د وطن ګټې او مادي قوت ساتلی سي. په هره اندازه سره چې یو امت په اسلامي اخلاقو پورې لاس ونیسي او د صحیح الهي دین متابعت وکړي،
په هغه اندازه سره یې مادي قوت چې عبارت د وطن، مال او عزت څخه دی زیاتیږي، بقا او دوام پیدا کوي. او په کومه اندازه سره چې یو ملت د اخلاقو د طرفه فاسد وي، په عقیده کې مضطرب او بې پروا وي، هغه مادي قوت چې دوی نن ورځ د هغه په غرور وطنونه تسخیروي، دغه قوت یې مخ پر زوال او ړنګېدو نږدې کیږي، چې د دغه خبرې د تصدیق دپاره لوی شاهد د تاریخ واقعات دي. هو ته به نن ورځ وینې چې یو بد اخلاقه ملت د عقیدې د طرفه د حق څخه لرې یو ملت د قوت او مادیاتو د طرفه پر خپلو پښو ولاړ وي، نور ملتونه او وطنونه به د ځان تابع ګرځوي، خو په حقیقت او واقعیت کې دغه ملت په ډېره تیزی سره د خرابۍ او بربادۍ پر طرف رهي دی. خو دا چې زه او ته د هغه خرابي او بربادي نه وینو یا یې نسو لیدلی، د هغه سبب د تاریخ د اوږدوالي په مقابل کې د انسان د عمر لږوالی او کوتاهي ده. د دغه ملت د خرابۍ پر طرف تګ او رفتار د تاریخ ویښې سترګې لیدلی سي، نه د غافله او کم عمره انسان بدې سترګې. نو ځکه الله عز وجل د دین او عقیدې په لار کې که ضرورت پیښ سي، په مال او وطن سره قرباني شریعت او قانون ګرځولی دی. دغه قرباني د مسلمانانو دپاره بیرته د مال او وطن، ژوند او عزت ضامنه ده. که څه هم په اوله مرحله کې دوی دغه ټول شیان د لاسه ورکړي، د دغه حقیقت د اثبات دپاره د مکې مکرمې څخه و مدینې منورې ته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم هجرت لوی او کافي دلیل دی. په ظاهره او ښکاره سره د وطن پرېښول او ضایع کول و، مالونه او کورونه یې پرېښول، زموږ په اصطلاح په یوه پټو کې د مکې مکرمې څخه ووتل. خو په حقیقت کې دغه هجرت د وطن ساتل و، ځکه پس له لږو کلو څخه د هجرت د هغه دین او عقیدې په برکت چې دوی د هغه د ساتلو دپاره وطن پرې ایښی و، و هغه وطن ته فاتح او کامیابه ورغله. هغه کسان چې مسلمانانو ته یې ازارونه ورکول او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وژلو اراده یې کړې وه، اوس په هیڅ بد نیت هم نسي ورنږدې کېدلی. اوس به د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هجرت مهمې او ښکاره نقطې په 8 بندو کې درته بیان کړم. اوله نقطه، هغه ښکاره شی چې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هجرت څخه را معلومیږي، هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ټولو اصحاب کرامو د جملې څخه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اختیار کړي چې په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ملګری وي. نو علماء کرام د دې څخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره د محبت اندازه را باسي چې دی رضی الله تعالی عنه تر ټولو اصحابو و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورنږدې و، او پس له رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه هم دی رضی الله تعالی عنه د خلافت وړ او لایق و، چې د دغه مفهوم تایید او تاکید به بیا په وروسته کې نور ډېر شیان کوي. مثلا رسول الله صلی الله علیه و وسلم په خپل مریضي کې د لمانځه د امامت دپاره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه وګرځاوه، او پر دې تاکید کاوه چې د خلقو د لمانځه امامت به بې له ده رضی الله تعالی عنه څخه بل څوک نه کوي. او بل په هغه صحیح حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي که ما د ځان دپاره خلیل پیدا کولی، نو ابوبکر به مې د ځان خلیل ګرځولی وای. رواه مسلم. او واقعا هم الله عز وجل په خپل احسان سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دغه امتیاز وړ او لایق ګرځولی و. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ملګرتیا کې د صدق او اخلاص یوه نمونه او مثال و، بلکې خپل روح او مال یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ملګرتیا او د هغه دپاره قربانول. موږ ولیده
چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل تر هغو به ته غار ته نه ننوځې تر څو چې زه ورنسم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.